السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورور ولی الله وزل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل طرف نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو باندې ویډیو کې به تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د هر چا ځای ډېر په اسانه طریقې سره معلوم کړئ. یو ډېر زیات د فایدې او ډېر زیات د کار اپلیکیشن مې درته په نوي ویډیو کې راوړی دی. نو ویډیو تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مخکې مخکې زه تاسو ته اډوکیشن درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ. خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. ملګرو دوی لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. خپل په موبایل کې چې کله د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ ټیک ده نو تاسو ته به داسې شان یو انټرپرایز راشي. دا اوس وګورئ زما لوکیشن چې دی هغه یې ماله دا راواغستو. دلته کې سمپل تاسو ته زه مختلفې طریقې په دې کې راښایم. د دې نه تاسو د هر چا لوکیشن چې دی هغه ډېر په اسانه طریقې سره معلومولی شئ. که په عام میپ کې تاسو وګورئ نو په عام میپ کې دا تاسو ته ستاسو لوکیشن چې دی هغه داسې صفا نه رالي. دلته کې دا وګورئ تاسو فوشا چې کم ایریاز دي کم بلډینګز چې دي هر څه چې دي نو هغه ټوټلی ماله دلته کې څه کړه راواغستل. دا وګورئ دلته کې چې کم ځای کې مزه په څونه کیلومیټر باندې یم مطلب څونه دغه دی ما سره زیږونه دي ګیر چاپېره دا یې ماله ټول راواغستل. دا وګورئ دلته کې صحیح ده. دغه شانتې که تاسو اوس بل کس تاسو ته خپل لوکیشن راولیږي او تاسو ورته ځئ نو سمپل په دې دویم آپشن به تاسو کلیک وکړئ. دلته کې تاسو لوکیشن هایلایټ ان بلو انټر سټریټ ویو نو دا به تاسو ته سټریټ ویو چې کومه ده هغه به درته هم ښایي مطلب د هغه زیږي لار به درته ډېر په اسانه طریقې سره ښایي. ورپسې که تاسو د 3D نه چک کوئ مطلب دا وګورئ اوس دا ماته زما د ایریا چې دی زما د ځای چې دی هغه ماته 3D ویو یې راغستې ده. دا وګورئ بالکل زما د کوم ځای کې چې زه یم کرنټ چې زما کوم لوکیشن دی هغه ځای ماته بالکل صفا ښایي چې دا زما د زی 3D ویو چې دا هغه دا ده. دغه شانتې که 2D کې چک کول غواړئ صحیح ده یا 3D کې نو تاسو چک کولی شئ. ورپسې دا وګورئ دلته کې زما چې کوم لوکیشن ماته دا په کوم طریقه ښایي نو بل میپ یې ماته په دې طریقه سره نه ښایي. دغه شانتې دا وګورئ ستاسو سره کوم سټریټ ویو چې ده نو هغه درته هم ښایي. دا وګورئ دلته کې کوم روډ چې دی مین روډ ورپسې بیا لینک روډز چې کوم راغلي دي دا وګورئ هر څه چې دي هغه تاسو ته بلډینګ ښایي. د دې پورې چې ستاسو سره فوشا که چا ټیم لګولی وي د هغې چې کوم کلر وي نو هغه درته کې هم ښایي. دا وګورئ دلته کې تاسو ته به ښه واضح ښکاري چې زما کوم لوکیشن دی هغه ماته دا څنګه ښایي. نو په دې طریقه تاسو د هر چا سټریټ لوکیشن سټریټ ویو 3D لوکیشن هر څه چې دی هغه ډېر په اسانه طریقې سره معلومولی شي. دا وګورئ تاسو دلته کې به تاسو ته ښه واضحه چې دي هغه هر څه زما په موبایل په سکرین باندې ښکاري. دغه شانتې تاسو کولی شئ چې د هر چا لوکیشن چې دی هغه سرچ کړئ د هغه لوکیشن چې دی هغه معلوم کړئ. تاسو دلته کې بل څه لوکیشن سرچ کول غواړئ نو هغه هم تاسو دلته کې سرچ کولی شئ. هغه لوکیشن به هم د تاسو له بالکل راخلي. دا وګورئ سوات لوکیشن چې ما سرچ کړو نو دغه شانتې تاسو ته ښکاري د هغې کوم روټس چې دي د هغې چې کومې لار دی هغې سره فوشا چې کوم زونه دي دا وګورئ کالام ویلي بیا سوات له سمپل تاسو راشئ ټیک ده. دلته کې په دې نښه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا وګورئ په سوات کې تاسو له کوم ټورسټ سپاټس چې دي ټیک ده مطلب تاسو چېرته د چکر زونه پکې کتل غواړئ نو هغه هم تاسو له دا راخلي. دا وګورئ اوس تاسو ته دا د سوات کوم ارت والا میپ چې دی ګوګل ارت والا هغه یې تاسو ته راواغستل. نو دا یو ډېر زیات اسان اپلیکیشن دی. د دې په ذریعه تاسو هر ځای ډېر په اسانه توګه معلومولی شئ. قدرمنو دا ونه ویډیو امید لرم چې خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایب مه هېروئ. ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.